خو خپل سوچ دی فکر دی صاحب موږ خو ګوره محترم اوس خو د ملا عمر صاحب خو همدغه کاروان تحریک چې هغه شروع کړی تر اوسه پورې روان ده تر اوسه پورې کوم طالب نه دی ویلی و چې مثال لکه د غني غوندې چې پرون امرالله صالح د کرزي تر څنګ غني ته کنځلې کول نن د غني تر څنګ د کرزي ته کنځلې کوي دا خو به تا لیدلي وي له قدرت چې وي هغه د مولا کرزی او غني زنده باد قدرت نه چې لرې کې اوله اسدالله خالد دی وګوره همداسې په سلګونو د طالب خو اوس هم هماغه کاروان د تر اوسه پورې روان ده که هغه شهید منصور صاحب که هغه شیخ هیبت الله ده که هغه ملا برادر ده که هر طالب د هغوی په خپلو مشرانو پورې تر اوسه کومه خبره نه ده کړې دا د یوه خبره بل اوس خو دغسې یو حالت روان ده نن به د هلمند نه خبرې ما ته څومره اندازه د لوی قندهار سره د تعلق ده خامخا به درې څلورو ولایتو کې د یو ولایت وي یا به د هلمند یا به د کندهار خاص کندهار خاص د کندهار کې حالت هغه تغییر که تاسو ولیده چې د کندهار په دغه لنډه ولسوالۍ کې د شاهین صاحب څه نوم یې میوان نه دا اوس نه دا اوس جګړه چې پکې ارغنداب ته نه وایم ارغنداب ته نه خبره ته غوږ شه انشاءالله ټول به آرام سي ارغنداب ته د تاسو نه وای امنیه قومندان لېږلی هغه په سترګو کوږ د یو به طالب شته 15 به خپل کسان ویستل تاسو خو یو صحیح سړی امنیه قومندان سړی روغ سړی ویل هغه به د ټوپک نیولی طالب ویل خپل عسکر به یې بوک راچپه کړی و نو روغ خلک په دې نظام کې نسته هغه نه مخکې ما بړبوړکی راوستی و تادین خان هغه به چې لږ هوا زیاته سه وروره د موټر له کنجغې به یې کت اچولی هغه نه مخکې م رازق لغړی راوستی رازق لغړی وروره د سخت نه شو کولی هغه کې به یې کونپال لګوه په پاسپورټ کې نو تاسو باندې قحط الرجال ده په دې نظام کې څوک سته نه بل څوک لرئ نه کاڼه کاږه واږه مو راوستې ګوره د جنګ د ډګر قومنده باید د روغ سړي وي نیم عسکر د دا نوي امنیه قومندان ویستلی دي وروره په سترګو کوږ ده نښه نیسي طالب ته ډز وروره ګله خپل عسکر وولي ایران پاتې دي اوس عسکر سې څه وکړي که جنګ ته نه ځي خو هم نه کېږي که ځي دلته امنیه قومندان په سترګو عین او غین ده له دې چې خپله طالبان ولي عسکر ولي ایران پاتې دي خلک نو لږ زره تاسو د کندهار خو ډېر ویاړلی وطن ده لږ د سړي بچی ورته راولئ په سترګو روغ راولئ کله لیوني راولئ کله ړانده راولئ کله کاږه راولئ کله د خسنتین راولئ کله دغه د این جانب دې راوله این جانب دې راوله چې ټول غلامان د پچاکا کي ما لپاره تاسو قومندان د امنیت د ټول کندهار نو پس خلاص اوس د دې بعده به وکم نو بله خبره دا ده اوس امنیه قومندان خو دې زه په خپلو عسکرو شروع کړي ولې هلمند کې هغسې حالت ده قسم په خدای نن مې چې کوم ګوره دا زه درته حلفان وایم چې د عسکرو په مرګ ځکه خفه کېږم چې تر شا یې کورنۍ پاتې کېږي هغه عسکر چې طالبانو په هلمند کې نیولي دي ژوندي تسلیم شوي دي او بیرته یې خوشي کړي له زړه هغه طالبانو ته دعا کېږي په والله که درته دروغ وایم او دومره پې خفه وم چې دا چرګان وګوره دا یې غلط کړي دي دلته ناست هغوی 18 رقمه غوښې خوري دوی ته وروره اوبه نه رسېږي نو دغه جګړه که چېرته دغه عسکرو باندې یو غږ وکړې په دغه د کابل ګوډاګۍ ادارې په دې ټیټ رتبه خلکو باندې چې د خدای ورویو کوي دغه خلک له یو بایک سره راغلي بیرته ځي راځئ یو ځای شئ له دغه طالبانو سره دغه د دې وطن خلک دي نه مو پرېږدي اخر وژل کېږي بیا په فراه کې مو چې ولیدل د دوی 10 کسه په یو بیس کې طالبانو د لاندې وهلی و سر یې پې مات کړی و هغه د 10 کسه مړه و یقیني دا افغانان دي له زړه نه پې خفه کېږي خو دا طالب وایي دا د ما مجبوریت ده ځکه د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ سوی ده نو دغه خنډ باید لرې شي دوی راشي توپک راوړي اوس په هلمند کې دا نن تقریبا 10,000 میله سلا او تقریبا 100 حامي ټانګونه او رینجرې عسکرو راوړي نر غوندې تسلیم کړي دي یعنې باید دغسې یو کار ادامه پیدا کړي تر څو دا جګړه ختمه شي او د قندهار په دې امنیتي چارواکو مې غږ ده چې یو روغ سړی راوړی خپل عسکر مو په دې کوګاین او غین ټول ختم که شاهین صاحب بله ورځ هم ډزې کولې له دې نه طالبانو ولې خپل عسکر یې ویستلي وو بله جنرال صاحب شته یم دا دی تاسو هم یاست ګورې شاهین صاحب هم ګورې زما واري دي چېرې اجازه راکړئ ګورې که چېرې پرته بحث وسي ډېر منطقي وسي چونکې اوس غواړم چې پرته هر توګه د خراسانیانو سره هم جنګېدلی
نه خراسانیان خو اصلا د افغانستان نه دي. ګوره مسله نور په هوارېدو ده. محب د بیکونه اخیستي ډېر دي تښتېدلي سبا به کوګام تښتېدلی. په افسوس مې په دې راځي شاهین صاحب کوګا امنیه قمندان د قندهار 1000 کس عسکر وژلي خو چې 2 میاشتې تېرېږي 15,000 وژني ځکه ټول خپل ولي خپل عسکر دی. چا ډېره ښه مشوره ورکړې وای خپل عسکرو ته نښه نیسه بیا به طالبان لګېږي. ګړون د شیشه ده تا هغه عکس راوله شاهین صاحب که در سره یې په دې سکرین یې ولګوه ډېر عجیبه شی ده. زمونږ یو ټیکټر له دیوال سره م جنګولی عین شی لکه د اوسنی امنیه قمندان ګوره شاهین صاحب هغه نه دی اوس تعدین قمندان امنیه نه دی تعدین نه ده. تعدین بیچارهګی خو داسې و چاته ویلي طالبانو ما ته مینونه ایښي دي پټاویي را باندې مال خدای دې غار که طالب لیونی دی ستا ته بم ږدي تا خو چې په غلاقه مو ولي هماغه د مارګ د دغومره شی اوس دا که د طالب ماین ته تعدین برابر سي خلک خو یې مریخ ته لېږلي دا کېدای سي 14 اسمان ته ولېږي خو دغومره کوي پټاخی شی ده نه اوس هغه لرې سو کوګا یې راوسته عین او غین څنګه پروانه کې ټول عسکر یې درته تباه کړه. زه په احترامانه ډول مبین صاحب ته وایم صاحب نو خو مونږ هم په احترامانه ډول درته وایو چې دغه ټکر سوی ټیکټر لرې کوي خپل عسکر مو پې تباه کړل احترامانه بالکل پرېږدوی بالکل یې پرېږدو لرې کوي پرېږدونه لرې کوي تباه یې کړل. دومره خلک طالبانو په قندهار کې ونه وژل لکه دی تاسو کوګا امنیه قمندان چې وژلي دي. نو خدای بنده ګوره جنګ تا سره چا شروع کوي ښه اوس هغه شړونګا بابا ته یې وګوره شړونګا بابا د راجیک چې د توپ مرمۍ راوخړوه دا نو منطق ده. هغه د توپک میله د راکټ میله راوخړوه دا نو شعر ده. د هغه د توت په پاڼې باندې ونڅېږه دا شعر ده. د زړه په لملمه مې بار دا خرم راوستي دلته ته خدای که داسې کوئ سم خلک که در کې رایه ولئ که نه پرېږدئ ولې مبین صاحب کاسکر دې هېر شو دا خو دویم کاسکر دی که نه دویم کاسکر دی په لملمه که یو شعر چې دویم کاسکر ده مهرباني. شاهین صاحب دا ورور غواړي چې اوس مونږ سوله وکړو سوله له چا سره کوې وروره چا سره یې کوې چا سره ګوره وروره ته ګور وروره زه خبرې ته کوم صحیح دی زما په تصویر ته خطاوزه د تصویر دې نه خطاوزه مامانې دغه تصویر دې چې لګولی ده ما دا په 1990 کې په کشلاک کې لیدلی د موټرو پنچریانې به یې نیولې اوس یې هغه دوکان سته دې نه خفه کېږم و دا یو لغړی سړی ده تیم یو لغړی دی یو پنچرمین و یعنې مطلب هغه و چې پر دښمني چې ستا د چا سره و صاحب صحیح ده ګوره یو حقیقت به سره وایي چې په B-52 باندې را په اواز شول ورور جان دا جنګونه یې وکړه دا مړي هغه ته یې هېر کړه صاحب ته رالي ورور جان چا ته دې ګوته ونیو خپل ورور نو ورور جان ته ظلم دی ښه دا چې کوم ورور مې نو دا غړی خو هم همدغه B-52 باندې راغی دا خو هم څه په خو چې اول پردن هغه دښمن چې پردن لاس کسې وژلي ته پردن یو نفر چې وژلي ته دې 4,000 پښتانه قنداریان وژلي دي 4,000 خو ثبوت یې سره ستاسو پوسټ کړي دي سترګې پې ویستلي شهیدان په ټانګو پسې تړلي دي 2000 ثبوتونه به درکړم داسې رقم خراسانیان هم وایي صاحب دا پرون خراسانیان مونږ ګوره د مونږ دښمن یو ده که خراسانی وي که تاجکي که ازبکي که پښتوني که پشي که هر څوکي چې د دیموکراسۍ په څنګ کې د امریکانو په څنګ کې ودرېد د مونږ دښمن ده ولو که مو ورور وي مونږ ته پښتونولي قومیت دا مهمه نه ده مونږ ته عقیده راسخه عقیده مهمه ده صاف مو مهم ده چې څوک د صلیب تر څنګ ولاړ دي ولو که هغه زمونږ پلار وي ولو که هغه 20 کاله له طالب سره ووځ د صلیبیانو سره ده دغه اوسنی د حج اوقافو خړتن وزیر جاسوس ترجمان دا د طالبانو په وخت کې د وزارت خارجه د تشریفاتو رئیس لیکن نن چې د صلیب په څنګ کې ولاړ د وروره نه پرېږدو ته ګوره وروره جانه مبین صاحب زه خبر ته کوم خامخا پرځم په شخصي مسایلو کې پرځم ما ته هم شخصي نه ده شخصي نه ده ګوره شخصي نه ده شخصي به هلته وایي چې زه د اشرف غني زوم وای شاهین صاحب او هغه ته مې په لایف کې ویلي وای چې لور دې ډېره شوخي کوي ګوره مبین صاحب ما هېڅ وخت کله پرځم یو چې څوک مې د یاد کړي تر نن پورې په لایف کې نه دي یاد کړي په خپل لایف نه قدرمان شي ورور الله دې عزت وکړه داسې کار وکړه چې کله کومه ورځ موږ د سولې لایف بیا راسه نن په دې سړي باید توغندیار سړی ور وار کړي بغیر توغندی سړی بیخي پرېږده منه عصمت مهرباني وکړه
السلام علیکم جنرال صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته زه ایران پاتې یم. تاسې یاره شاهین صاحب چې ایران ده بس لري کو دې سلام نه خو دې د چې زدام نه د څنګه دې خوا کده نه والله مبین ثابت پدار نه زه ایران دا سلام یو واچو خیر اوسه مننه کاتب سره دې وکړه الله دې عزت وکړه. مونږ پوهیږو چې تم دې خبيث او جاسوس مولا په خلاف دی او څه ویل لرل جذباتي وي نو په دې واجب باندې مو کاته کړي چې خدای نه خوښه او چې کوم څه ونه وي نه نه به خیمه صحنه لري که بعد سلام کافی او سنت ته ادا که زه او دغه سلام جنرال صاحب چکر دې دوه خاطر چې خلک پوښي د ژوندای ده دا د دوه خاطر ده نور به مخې لیکي رب شو محترم هغه ته د خدای څنګه کتاب